السلام علیکم. نن به مونږه د لایک ټو استعمال زکو په انګلیسي کې چې دا ډیر زیات مهم دی او زموږ په انګلیسي کې ډیر زیات استعمالیږي. د ویډیو په اخر کې تاسو یو بونس ټپ هم درکوم چې هغه به تاسو د انګلیسي لپاره ډیر ګټور شي. سیده نو ویډیو تر اخر پورې وګورئ، ډیر یو بهترینه ویډیو ده. اول به تاسو دا ځکه چې د لایک ټو معنا څه دی. ګورئ د لایک ټو معنا دی خوښوي چې یا خوښوم چې دا معنا لري. سیده اوس به مونږ د دې سټرکچر زکو. ګورئ تاسو یو خبره وکم چې کله هم تاسو د یو ګرامر سټرکچر زکو بیا تاسو کولی شئ په زرهاو جملې په خپله جوړه کړئ، بس یوازې هغه سټرکچر ته ګورئ او چینجین پکې راولئ. سیدې اوس د لایک ټو موږ سره دا سټرکچر دی. ګورئ اول سبجیکټ استعمالیږي، ورپسې بیا لایک ټو استعمالیږي، بیا د فعل لومړی حالت استعمالو، ورپسې بیا آبجیکټ استعمالو. سیدې نو دا موږ سره سټرکچر سو. دې نه مخکې به تاسو دا زده کړئ چې د هی شي ایټ او سینګولر ناون سره موږ لایکس ټو استعمالو او له آ یو وی د پلورل ناون سره موږ لایک ټو استعمالو. سیدې دا به تاسو په ذهن کې ونیسئ. په مثال کې اوس په خپل ښه پوهیږئ. ګورئ I like to learn English. I like to learn English. دې مطلب دا د زه خوښوم چې انګلیسي زده کړم. دلته آی موږ سره سبجیکټ، لایک ټو موږ سره خپله لایک ټو سو، او لرن موږ سره د فعل لومړی حالت دی او انګلیش موږ سره آبجیکټ دی. دومره په یاد ولرئ چې د لایک ټو نه وروسته موږ همیشه د فعل لومړی حالت استعمالو. سیدې نو په دې کې اوس تاسو دوستانو تاسو په زرهاو جملې اوس په خپله جوړولی شئ، ځکه چې تاسو اوس سټرکچر زده کړو. پوه شوې؟ نو د ګرامر اهمیت همدا دی چې کله تاسو هم یو ګرامر زده کړئ، د هغه سټرکچر زده کړئ، بیا حاجت دې ته نه وي چې تاسو مطلب جملې دې له یاد نه زده کړئ. سیدې بیا به تاسو جملې په خپله جوړولی شئ، هر قسمه جملې وي تاسو بیا په خپله جوړولی شئ. بل مثال ته ګورئ احمد لایکس ټو ریډ د بوکس. دې مطلب دا دی احمد خوښوي چې کتابونه ولولي. دلته موږ ویلې ګوره د سینګولر ناون احمد موږ سره سینګولر ناون دی که نه، نو احمد سره داسې یو نوم سره هی شي ایټ سره دې سره موږ لایکس استعمالو، لایکس ټو استعمالو. سیدې بره مې درته ویلې. نو احمد لایکس ټو ریډ د بوکس. احمد خوښوي چې کتابونه ولولي. ریډ مطلب لوستل یا کتابونه ولولي. پوه شئ دا مطلب دی. سیدې اوس راځو چې په دې کې موږ منفي جملې څنګه جوړو. نیګیټیو سنټنسز مطلب منفي جملې په دې کې اوس موږ څنګه جوړو. ډېر زیات اسانه دی. سټرکچر ته وګورئ، هماغه سټرکچر دی، یوازې ډونټ یا ډزن پکې استعمالیږي. سیدې چې کله موږ منفي جوړو او دغه ډونټ کوم مخکې استعمالیږي او ډزن کوم مخکې استعمالیږي. دا مې هم درته په تېرو ویډیوګانو کې ویلي، په دې کې بیا درته وایم چې ډونټ استعمالیږي له آ یو وی دی او پلورل ناون سره، او ډزن استعمالیږي له هی شي ایټ او سینګولر ناون سره. سیدې مثال ته وګورئ I don't like to learn English. زه نه خوښوم چې انګلیسي زده کړم. I don't like. don't ما ول استعمال کو ځکه چې دلته آی راغلی دی. سیدې بل ته وګورئ احمد doesn't like to read the books. احمد نه خوښوي چې کتابونه ولولي. دلته احمد راغلی سینګولر ناون ځکه موږ ډزن استعمالو. سیدې خو دلته باید تاسو دا سوچ وکړئ چې کله چې هم موږ ډزن استعمالو نو لایک سره بیا موږ اس نه اضافه کوو. سیدې لکه سینګولر ناون سره دلته موږ احمد استعمال کړی نه، استعمال کړم ده که نه، خو دلته به تاسو دا وایئ که چې دغه لایک سره اس ولې نه دی اضافه شوی، ځکه چې دلته موږ ډزن استعمال کړ. چې کله هم ډزن استعمال شي نو بیا لایک سره اس نه اضافه کېږي. سیدې نو احمد ډزن لایک ټو ریډ د بوکس. په دې کې اوس موږ سوالیه جملې څنګه جوړو. ګوره کوېسچن سنټنسز معنا دا دی سوالیه جملې. ډېر زیات اسان دی. سټرکچر ته وګورئ، یوازې په اول سر کې به ډو یا ډز به استعمال کړئ، بیا نور سټرکچر هماغسې دی. سیدې مثال ته وګورئ Do I like to learn English? Do I like to learn English? آیا زه خوښوم چې انګلیسي زده کړم؟ دلته موږ ډو استعمال کړو ځکه چې دلته آی راغلی. سیدې ډېر زیات اسانه. سټرکچر ته ګورئ بیا په خپله ورباندې پوهېږئ. Does Ahmed likes to read the books? آیا احمد خوښوي چې کتابونه ولولي؟ دلته مانه یو مسټیک سوی، دلته له لایک سره اس نه اضافه کېږي. د مانه مسټیک سوی دی. نو does Ahmed like to read the books؟ آیا احمد خوښوي چې کتابونه ولولي؟ نو دا موږ سره چې سوالیه جملې سو. صحیح سو. نو په دې کې اوس تاسو ته په خپله جملې جوړولی شئ. د لرن په جبل استعمال کړئ، نو هر قسمه ور به تاسو دلته بیا استعمالولی شئ. سیدې دلته زموږ سره دغه بونس ټپس تاسو لپاره هغه دا دی که نه چې لکه موږ وایو I like to learn English. دا تاسو داسې هم ویلی شئ چې I like learning English. یوه خبره ده. صحیح سو. د ټو لرن پر ځای تاسو کولی شئ چې دغه د لرن څلورم حالت استعمال کړئ. نو یوه خبره ده زه خوښوم چې انګلیسي زده کړم. دلته بل ته وګورئ احمد likes to read the books. احمد خوښوي چې کتابونه ولولي. داسې هم ویلی شو چې احمد likes reading the books. سیدې دواړه معنا یو شی دی او دا هم په انګلیسي کې ډېر زیات ګټور دی او ډېر زیات استعمالیږي. سیدې نو تاسو خوښه ده چې
ټو لرن استعمالوي او که لرنینګ استعمالوي. سي دی ستاسو خپله خوښه دی.